شد نشد میرم ترکیه کینه چې ورک دې کړم زمونږ سره ټکر ډاکټر ته چکر او همداسې نورې جملې هغه څه دي چې رکشوانانو د خپلو رکشاو په شا او څنګو سټ کې لیکلي دي د جلال آباد یو شمېر ښاریان او لوستي کسان دا ډول لیکنې له اخلاقي اصولو لري او لوپر ډوله جملې بولي دوی وایي په ټرانسپورټي او په ځانګړې توګه په رکشا او موټرو دغه ډول لیکنې د خلکو په ذهنونو بد تاثیر کوي او ټولنه بد لوري ته بیایي دا دلته په رکشو باندې دغه فلمي او نور ډایلاګونه خلکو لیکلي دي دا د آینده نسل لپاره د هغوی په فکرونو باندې د هغوی په ذهنونو ډېر بد تاثیر کوي د ټولو ښاریانو د رکشوانانو څخه د هغه موټر چې دغه شعارونه بعضې د ډرامو ډایلاګونه او د هغې لیکلي د ټول څخه هیله کوم چې د دغه لیکونو د دغه ناوړه خبرو نه تېر شئ دغه په رکشو او کومو موټرو باندې چې د شاته کوم شعارونه لیکل سوي دي که د رکو شومنیم به نه یا داسې شعارونه دي چې هغه د دې ټولنې خلاف دي دې باید مخنیوی وشي که چیرې مخنیوی نه کیږي دا ټولنه خرابه کیږي وروسته دا خلک دا وروسته نسلونه چې دي دې باندې بده اغیزه کوي تاثیر لري لیکوال او شاعر صادق الله صادق وایي موټریز ادبیات کولی شي خلکو ته ښه پیغام هم ولېږدولی شي خو داسې لیکل نه چې د خلکو ذهنونه خراب او بد فرهنګ ته واړوي نوموړی وایي اړوندو ادارو د دې لیکنو په مخنیوي کې بېغوري کړې ده دا د اطلاعات کلتور ریاست دنده ده او هغوی باید دې ته ډېر پام وکړي دا تقریبا ما ډېر ځای لیدلی دي داسې پیغامونه دي چې بیخي ځینې د دې کلتور د دې ټولنې د دې خلکو سره هېڅ اړخ نه لګوي ځینې پیغامونه د پاکستان نه راغلي دي د پېښور د پښتونخوا نه راغلي دي د هغه چا چې مسؤلیت یې همدا دی څو د دا ډول غیر اخلاقي لیکنو مخه ونیسي یوازې اندېښنه پرې ښایي د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوږیاڼی وایي هڅه یې پیل کړې څو مخنیوی یې وکړي رکشو په شا چې کومې لیکنې شوي دي د هغې د اصلاح لپاره موږ کمیسیون جوړ کړی دی او دایما هغوی د ترافیکو مدیریت سره په همکارۍ باندې بېلابېلو ساحو ته وځي او هغه کوم غیر اخلاقي لیکنې چې شوي دي هغه اصلاح کوي په جلال آباد ښار کې په رکشو دا ډول جملې لیکل نه یوازې دا چې د خلکو په ذهنونو بد تاثیر کوي بلکې د بد او بدل فرهنګ د رایج کولو لپاره یوه هڅه پیل شوې اوس غوښتنه دا ده چې اړونده ادارې څومره ژر کولی شي د دې فرهنګ مخنیوی وکړي